بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. راځو وورډ پروګرام ته. او وورډ پروګرام کې نن په یو ډیر مهمه موضوع چې ډیره مهمه ده، هغه عبارت له پیج بارډر څخه ده. په ډیزاین ټیپ کې چې پیج بارډر څه شی ده، یا هم څنګه کولی شو موږ خپل یو ډاکومنټ ته یا هم یو کتاب ته یا هم یو ظریف جوړه کړې ده ته څنګه یو پیج بارډر ورکړو او یا څه شی ده. ښه، لومړی خو به تاسو راسئ پیج بارډر ته. پیج بارډر ته چې کله راسئ دلته درې دانې تاسو ته چې کوي د مینو درکوي، مطلب آپشنونه درکوي: بارډر، پیج بارډر او شیډینګ. لومړی راځو بارډر باندې خبرې کوو چې بارډر څه ته ویل کیږي. بارډر یعنی مطلب د ټیکس شاوخوا چې کوم بارډر ټیکس بارډر د څخه هدف دا ده چې ټیکس د بارډر ورکړه. لکه څنګه لومړی خو دلته تاسو ته څه ده، لکه نن انتخاب ده. زه راځم لومړی باکس انتخابوم او باکس کې زه ورته وایم چې ماته څه که بارډر ورکه. چې ته ورکه بارډر ټیکس ته ورکه. خالي دا ټیکس مې انتخاب کړه، کوم ځای کې چې وړالی هماغه ټیکس درته انتخابوي. یو کس وایي نه زه غواړم په دا ټول ټیکس ته زه مې بارډر ورکړم، ټیکس ته بارډر ورکړم. بیا کنټرول زیډ کا، بیا به یو کار وکړئ، کنټرول ای به کوئ. کنټرول ایم چې وکړئ بیا به راسئ پیج بارډر ته. پیج بارډر نه به بیا راسئ دلته به هغه ته بارډر ته راسئ، پیج بارډر ته نه، مطلب ټیکس ته موږ بارډر ورکړو. لومړی د ټیکس شاوخوا موږ بارډر ورکړو، بیا د پیج بارډر خو بیا هغه بېله موضوع ده. دلته راسئ باکس انتخاب کړئ، باکس انتخاب نه وروسته اوکې کړئ. تاسو یې وګورئ، تاسو اوس د هر پیج یو بارډر څه که ځان سره یې واخیسته. ښه، دا خو صحیح ده. هرې صفحې ځان ته تاسو ته چې واخیسته یو پیج بارډر واخیسته. بل راځو پیج بارډر کې یو کس وایي زه بیخي بارډر نه ورکوم، نن انتخاب که اوکې که، بیخي به څه وکړي او خو کنټرول ای که، بیا پیج بارډر ته راسه، بیا چې که نن انتخاب کوه، بیا چې که اوکې که. دا به سره چې دی پیج بارډر به درنه لرې سي. دا ولې ونخیسته؟ ګوره دلته علت څه شی ده چې نه اخلي. موږ کنټرول ایم که او دلته راغلو پیج بارډر نن انتخابوو، نه ایسته کېږي. ولې نه ایسته کېږي؟ ځکه دلته موږ ته بای ډیفالټ پیج بارډر راکړی. تاسو باید موږ اوس څه وکړی، بارډر ته تللي ټیکس بارډر هم ورکړی. بارډر ته راسئ، نن انتخاب کوئ، اوکې کوئ. تاسو چې بارډر ایسته سه. ښه، دا خو صحیح ده. بیرته مې ایسته کولو طریقه هم زده کړه. بل پیج بارډر کې یو کس وایي زه نه غواړم چې داسې خط راسي، زه غواړم ډیش خط غوندې راسي، لکه دا ډول دا ډول مختلفه خطونه زه غواړم دا انتخاب کړه. راس دلته مختلفه خطونه دي، تاسو کولی شئ دا انتخاب کړئ، دا ډول انتخاب کړه یا هم دا ډول انتخاب کړه، اوکې کړه. کله چې اوکې کړه، ښه، دا اوس څه بیا واخیستل، دا پیج بارډر واخیسته، ټیکس بارډر وانخیسته. زه وایم چې دغه مطلب هغه واخلي، د ټیکس بارډر واخلي. کنټرول ای به کې پیج بارډر ته راسه، بیا به دلته پیج هغه ټیکس بارډر ته راسي، مطلب بارډر ته به راسي او دلته به خپل ټیکس ډیزاین ورته انتخاب کړي، دا ډول یا دا ډول یا دا ډول، هر یو چې تاسو خوښ وي. زه ورته وایم دا ډول ماته څنګه انتخاب کړه، اوکې کړه. اوس تاسو وګورئ دا ډول یې چې کوئ او پیج بارډر یې تاسو سره ټیکس بارډر یې بخري سره واخیسته. اوس یو کس وایي زه ټیکس بارډر خو صحیح ده، زه غواړم پیج بارډر هم ورکړم. بیا به راسئ پیج بارډر ته، پیج بارډر نه بیا دلته پیج بارډر ته نه خو پیج بارډر ته به راسئ او پیج بارډر کې به تاسو ورته انتخاب کوئ. داسې هر ډول چې تاسو ورته غواړئ هغسې پیج بارډر دلته ورته انتخابوئ. لکه دا ډول زه غواړم پیج بارډر اوکې کوئ. دا ګوره اوس یو پیج بارډر څه، یو څه څه ټیکس بارډر څه. نو دا موږ سره پیج بارډر او دا ټیکس بارډر. ښه، دلته خو صحیح ده، خو بارډر کې یا ټیکس بارډر کې مختلفه خبرې دي. دلته لومړی شیډو ده، که ته شیډو ډول غوندې بارډر ورکوې، اوکې که د شیډو ډول بارډر ورکوې، مطلب دغه خطونه به د ډبل غوندې شیډو به یې اخیستې دغه دوه، او دغه ګوره تاسو مین به یې د شیډو ډول غوندې درته راخلي. بل پیج بارډر کې ټیکس بارډر ته راځو. ټیکس بارډر کې ورته وایي چې 3D ډول که غواړې دا بارډر 3D ډول وي، 3D ډول یې تاسو سره راکوي، چون دا خط هغه ده مین ده نو دومره 3D نه ښکاري. همداسې پیج بارډر کې تاسو ته کسټم پیج بارډر غواړئ، کسټم پیج بارډر هم ورکوی شئ. خو زه راځم ورته وایم باکس ورکه، باکس. ښه، باکس ورکوم خو زه غواړم پورته زه پیج بارډر نه ورکوم، مطلب د پورته نه غواړم. بیا به تاسو راسئ دلته 4 اپشن درکړي، تاسو به دغه ورته کلیک کړئ. دا چې کلیک کړئ تاسو ګورئ دلته پریویو تاسو ته یا ډسپلی کې تاسو ته پریویو کې ښیي چې مطلب پورته نه غواړي. زه وایم کته هم نه غواړم، کته ته کوم زه ورته دغه لاندې هم نه غواړم، د څنګ کې غواړم، د څنګ کې غواړم، اوکې کوئ. تاسو وګورئ اوس ګوره دلته ګوره بیا موږ څه سوا وکړه. سوا هم دا وکړه چې موږ چېرته پیج بارډر ته، یعنې سوا نه خو موږ اشتباه داسې شو چې موږ پیج بارډر واخلو. زه ورته وایم چې ټیکس بارډر زما په کار ده چې دغه ټیکس بارډر دلته نه غواړم او چېرته دلته نه غواړم. بیا به راسئ څه به کنټرول ای به کوئ او دا پیج بارډر ته به راسئ، بیا به تاسو بارډر ته راسئ، بارډر نه به تاسو راسئ ټیکس ته او ټیکس نه به تاسو دا ورته او دا څه کوئ سلیکټ کوئ او د یو ښه ډیزاین بل ورکوئ، داسې ډیزاین ورکوئ یا داسې ډیزاین ورکوئ او دا څه کوئ اوکې کوئ.
نو تاسو اوس وګورئ پورته یې نه ده اخیستی لاندې هم نه ده اخیستی د څنګ ته یې اخیستی تاسو ټولې صفحې به همداسې بارډر درسره کته او پورته نه یې اخیستی نور به څنګو ته یې اخیستی دا خو سمه ده یو کس وایي چې زه په بارډر کې کلر غواړم زه دا کلر یې تور ده زه غواړم څه رقم یې کړم دا ډول ډیزاین ورته اخلم او دا رنګ یې غواړم تور نه ماته داسې رنګ سي داسې ډول رنګ دي سي اوکې کوي کله چې اوکې کړه تاسو ګورئ دا ډول رنګ یې واخیسته که چېرته غواړئ کته پورته ایسته کې بېرته هماغه هغه ورسره وکړئ دا اپشن ورته اچوئ که آف که دا آف که او دا چې که اوکې که نو کته پورته به چی سي تاسو سره لرې سي اوس بیا څنګه هغه دا پیج بارډر لري سو غواړئ چې ټکس بارډر لري کې بیا راسه دلته بارډر ته راسه بارډر نه به تاسو څه کې ورته دلته خو به تاسو ورته هغه تیار انتخاب کړي باکس ته باکس کې بیا دا کته پورته څه کترې لرې که او دا اوکې که تاسو ګورئ ډایرکټ یې هغه کړه یعنې دا بېرته واخیستل ولې دا ډیزاین ولې بدل څه ګوره اوس دلته مشکل دا ده تاسو به لومړی دا کې بارډر ته راسئ بارډر کې به تاسو باکس واخلئ باکس کې راسئ ورته دا ډیزاین واخلئ دا ډیزاین هم چې واخیستئ راسئ رنګ یې تغیر کړئ رنګ مو دلته دا رقم کړئ بیا راسئ کته او پورته یې نه غواړم یا د څنګ یې نه غواړم یا راځئ زه ورته یم کته هم غواړم پورته هم غواړم خو د څنګ او د څنګ کې نه غواړم اوکې کوي اوس کته هم شته پورته هم شته خو د څنګ او د څنګ ته نشته نو تاسو کولی شئ دلته یو پیج بارډر ورکړئ ښه دا خو سمه ده بل بارډر کې که غواړئ چې ټکس ته بارډر ورکړئ ټکس انتخاب کړه نو ټکس ته به چېږي بارډر به خالي ټکس ته ورکړي او که چېرته پاراګراف ته غواړئ چې هغه ورکړئ پاراګراف به دلته چې کې تاسو انتخاب کړئ بارډر ته راسئ بارډر کې آپشن ته او تاسو پاراګراف ته څه کوئ بارډر ورکړئ بل آپشن ته به راسئ دغه خو انشاءالله ډېر اسان هم ده یو ټاپ نه فاصله ده مطلب دغه پیج بارډر تاسو ورکړئ زه لومړی دلته راځم بارډر ته او بارډر کې باکس اخلم او باکس کې دا ټول څه ورته سلیکټ کوم او دلته یو ډیزاین دا رقم ورته اخلم او رنګ هم څه کوم دا ډول اوکې کوم دا ډول ډیزاین ورکړه اوس دلته ګوره دغه ټکس دغلته څومره فاصله ده دغلته څومره فاصله ده لاندې څومره فاصله ده او پورته څومره فاصله ده دغه ټکس سره نو دا تاسو کولی شئ کم او زیاته کړئ د کوم ځای نه راسئ پیج بارډر ته دلته بارډر ته راسئ او په آپشن ته راسئ آپشن نه دلته له ټاپه څومره فاصله غواړئ زیاته که کمه که اما نورمال یو ده همداسې تاسو کولی شئ تغییرات کې راولئ نو انشاءالله سخته نه ده تاسو به څه کوئ دا به تغییرات کې راولئ او بیا به اوکې کوئ تغییرات به تاسو ته ښکاره شي ښه دا خو صحیح ده اوس راځو پیج بارډر ته پیج بارډر کې هم نور خوانده خبرې دي چې د چینه ایسته که لاندې پورته غواړم او کته د څنګ ته نه غواړم یا څنګ ته او د څنګ ته غواړم پریویو ته ګورئ یا د څنګ ته غواړم پورته او کته غواړم د څنګ ته نه غواړم او دا اوکې کوي اوس ګورئ کته پورته به ټولو سره یي کته هم شته پورته خو د څنګ او هغه څنګ ته نشته که دا خو صحیح ده اوکې بل پیج بارډر کې دا بارډر یا پیج بارډر کې دلته موږ سره بل آپشن ده چې هغه ته تاسو کولی شئ د رنګ څه کوئ تغییر کړئ رنګ هم تاسو څه کولی تغییرولی شئ یا همداسې بل رنګ اخلئ دا رنګ اخلئ اوکې کوئ رنګ هم تاسو چې کولی شئ د پیج بارډر تغییرولی شئ بل راسئ پیج بارډر ته پیج بارډر کې دلته چېرته نن له ده څخه دا نن کې دلته آرټ که چېرته غواړئ تاسو مڼه یا داسې بل لکه قلم څه اډ کوئ ونې اډ کوئ دا ډول ونې غواړئ اډ کوئ تاسو کولی شئ له دې نه اډ کوئ او بل دا ونې اوس سایز غواړئ کوچنی کوئ غټې کوئ تاسو کولی شئ له ده نه سایز څه کوئ کوچنی یا هم غټ کوئ تاسو دا څه کوئ تغییرات دلته پریویو کې درته ښکاري دا انتخاب کوئ اوکې کوئ تاسو ګورئ هغه د ونو ډیزاین یې واخیسته هر ډیزاین تاسو دلته ورکولی شئ چې کوم یو ډیزاین دلته موجود وي خو شرط دا ده چې دلته به موجود وي او بل اوس زیاتره دا پنسل په رقم ورکوي یا هم دلته هغه غټ وایي کوچنی کولی شي سایز یې نو تاسو دا ورته انتخابوئ او رنګ یې مطلب اندازه یې غټه او کوچنۍ کوئ تاسو د خو دلته شرط دا ده چې تاسو رنګ د پنسلو ده نسي تغییروئ دلته هم کولی شئ کته یې د څنګ ته او د څنګ ته یې نه غواړم یا د څنګ ته یې غواړم نو دا تاسو خپل چایس ته هغه کولی شئ انتخابولی شئ بل دلته یو بل ډېر مهم آپشن ده که چېرته غواړئ چې دلته اوس هول ډاکومنټ ده په څه صفحې چې دلته ډاکومنټ کې تاسو سره دي ټولو ته یې ورکوي بارډر او د سیکشن مطلب کوم تا مختلفه سیکشنونه جوړ کړي خالي د سیکشن ته بارډر ورکړي نور ته دې نه ورکوي نو تاسو کولی شئ دلته مختلفه یا هم د سیکشن فرست پیج آنلی یا هم د سیکشن آل اکسپټ فرست پیج آنلی ښه اوکې سمه ده زه به دا عملي لږ تاسو ته چې کومه وبخیم زه به دا چې کوم کنټرول زیډ کوم چې تر څو اولي حالت ته راسي سمه ده تاسو اوس ته وګورئ چې زه غواړم دته زه پیج بارډر ورکړم پیج بارډر کې یعنې مطلب
څه ورته خالي یو سیکشن ته یو دوه درې صفحو ته ورکوم او نورو ته نه غواړم چې پیج بارډر ورکوم. یعنی دا یو کتاب د مثلا لومړۍ صفحو ته نه غواړم، وروسته ته غواړم بیا به تاسو څه وکړئ رابسئ اوس څو صفحو ته نه غواړئ، زه د اول سرینۍ صفحو درې څلور ته نه غواړم، راسئ په دې صفحه کې ودرېږئ. دکې چې ودرېږئ بیا به راسئ چېرته انزرټ ته به راسئ، لیاوټ ته به راسئ، لیاوټ نه به بیا بریک ته راسئ او بریک نه به چېرته کنټینیو کلیک کړئ. کله هم چې کنټینیو کلیک کړئ اوس تاسو وګورئ هغه لومړی سیکشن سره دا چې دوهم سیکشن سره. اوس ته وایي چې زه دا لومړیو ته نه غواړم دوهمه ته غواړم، راسه په دوهم کې ودرېږه، دلته یو ځای کې هر ځای کې دا ودرېږه. چې ودرېدې بیا دلته څه وکړه راسه ډیزاین ته، ډیزاین کې پیج بارډر ته راسه، پیج بارډر نه بیا څه ورته کړه دلته یو ډیزاین ورته انتخاب کړه. زه ورته یم دلته راځم دا ډول ډیزاین انتخابوم او دغه ونو اندازه یې غټوم یا کوچنۍ کوم، تاسو کولی شئ دا نه خو زه بل درته انتخاب کړم لکه د ستورو په هغه دا تاسو انتخابولی شئ. او زه ورته یم چې دس سیکشن خالي دې سیکشن ته غواړم اوکې که. اوس پاس وکړئ پاس شته نشته که نه، نو تاسو لاندې وکړئ لاندې ټول شته در سره ښه خالي دا د سیکشن ته ورکوئ. او که تاسو ورته هول ډاکومنټ کلیک کړئ هول ډاکومنټ اوکې کوئ تاسو به ټول ډاکومنټ وګورئ، هر داسې صفحه به نه وي چې هغه به چې پیج بارډر یې نه وي اخیستی، نو دا و د دې آپشن دنده. بل څه ده په هول ډاکومنټ نه د سره د سیکشن فرست پیج آنلی د څه هدف دا ده کله چې دا اوکې کوئ خالي به دلته چې د هغه وکړي هغه لومړۍ صفحه به یې واخلي، مطلب لومړۍ صفحې یې اخلي نورې باقي مانده صفحې یې چې کوي نه اخلي. یعنی مطلب دلته دا ده چې د سیکشن په دغه سیکشن کې فرست پیج آنلی لومړۍ صفحې د څه کې واخلي نورې د باقي مانده نه اخلي، د آپشن دا ده نه. او که ورته وایي د سیکشن آل اکسپټ فرست پیج آنلی یعنی ټول سیکشن دی واخلي خو مګرم لومړی سیکشن دی څه کې لومړی صفحه دی هغه نه اخلي پیج بارډر دا انتخاب که اوکې کوي. اوس تاسو وګورئ تاسو دلته دا خو پورتنی بل سیکشن ده د سیکشن دوهم سیکشن ته راغلو، دوهم سیکشن څنګه معلومیږي ډبل کلیک وکړئ دلته تاسو وګورئ دلته هیډر کې سیکشن 2 او دلته راسئ سیکشن 1. اوس تاسو وګورئ په دوهم سیکشن کې زه که په دې کې زه وړاندې په لومړۍ صفحې نه ده اخیستی هیډر، نور تاسو باقي مانده دوهم سیکشن لومړۍ صفحې نه ده اخیستی باقي مانده ټول اخیستی ده، نو دا شی موږ سره د هیډر دنده. نو زیاتره وخت څوک دا انتخابوي څوک دا انتخابوي، تاسو خپل چوایس ته هر یو څه انتخابوي. بل دلته بل آپشن ده، آپشن کې هم همدغه پاس نه او کته نه د جینه فاصله څومره غټوي کموي د جینه کته او پورته، یعنې دا فاصلې تاسو کولی شئ خپله در سره انتخاب کړئ. بل پیج ده دلته که چېرته ټکس غواړئ ټکس ته ورکول چې تاسو ټکس انتخابوي هم داسې هغه کوئ چې اوکې کوئ تاسې اوکې کوئ دا هم اوکې کوئ. تغییرات یې څه کېږي هماغه پیج بارډر راځي خالي ټکس ته نږدې کېږي. مطلب دا تاسو دلته اوس راسئ پیج بارډر ته او خالي بارډر ته راسئ، بارډر کې تاسو غواړئ دته هم یو بارډر ورکوئ لکه راځئ داسې یو بارډر ورکوئ لاین ویټ ته یا زه دلته راځم دا ډول ډیزاین ورته خوښوم او اوکې کوم. تاسو وګورئ پیج بارډر دا خو دلته واخیستئ زه کنټرول زیډ کوم کنټرول ای شرط په دا وي چې که ټکس ته بارډر ورکوئ کنټرول ای به کوئ. پیج بارډر ته راسئ پیج بارډر کې بارډر ته راسئ دلته به راسئ لاین ویټ هم ورته ډبل والی چې دا څومره لاین ډبل غواړي ورته یم دومره، او بل دلته لاین ټایپ څنګه غواړي سټایل یې زه ورته یم دا ډول او دا اوکې کوئ. تاسو وګورئ دلته ښکاري او دلته وګورئ دا سر په سر راغلی، مطلب دلته خو صحیح ده خو دلته سر په سر راغلی ده. نو همدغه تاسو ته وایي چې تاسو څه کوئ دا تاسو غواړئ چې ایجټ او پیج دغه دی پیج په چې ته دی وي شاوخوا ته دی هغه بارډر وي او دا د بیل بارډر وي، نو تاسو څه کولی شئ هغه هر یو بیل څه کولی شئ تاسو ورکولی شئ. بل پیج بارډر کې دلته آپشن کې دلته دا آپشن نه کار نه کوي ولې ځکه دغلته چې دا ټکس نه دی انتخاب ټکس انتخاب وي. دلته د لومړي آپشن دنده دا ده که چېرته د آپشن کلیک وي دا چې کله کلیک وي بیا تاسو دا خپله جس کوي غوندې داسې اوکې کوئ دا اپلای کوئ تاسو وګورئ داسې عاجز کوي. دلته چې کوم بارډر یې وخت ښکاره کېدی لږ زری د ده چې یعنې ډبل راغلی وي بله بارډر د بارډر په سر راغله هغه یې ایسته کړه او خالي د ځای کې یې پرېښودله، نو د ده دا یعنې دنده یې دا شی ده. بل آپشن کې چې ده دلته دا دوه آپشن سراوند هیډر سراوند فوټر دا څه شی ده تاسو به راسئ ټکس ته چې راغلی دا دواړه کلیک اوکې کوئ. تاسو وګورئ زه دا اوکې کوم راځم غواړم هیډر کې څه ولیکم هیډر کې دلته ډبل کلیک کوم تاسو ګورئ دا هیډر هم خپله څه دلته هغه خپل جمپ وهي. اوس تاسو به زه به سر کې غواړم ورته ولیکم زه به کنټرول ای کوم او ورته لیکم چې د محمدي اکاډمي دا مې کنټرول ای خو نه کوم خو داسې انتخابومه ځکه د پیدا نور هم څه لیکېږي
دا دې انتخاب کړه بیا دلته راسه چې ورته وکړه د ده سایز بولډ هم که او هم لږ زر یې څه کړه غټ کړه درسره تاسو کولی شئ د سایز څه کړئ لږ غټ کړئ ښه زه غواړم دا لې هم څه شي ډیلیټ شي ښه تاسو اوس وګورئ زه چې دلته کلیک وکړم دا هیډر هم هلته پاتې شو مطلب دا چې دغه کوم پیج بارډر موږ ورکړی و دا هم د هغه څه ته راغله سر ته راغی نو که سراوند هیډر سراوند فوټر ورته کلیک کړي نو دا به ډایرکټ خپله چې اجست کېږي یا جوړوي به یې له دغه هغه به تر پورته پورې خیز وهي او هغه به هم دا هیډر کې کومه لیکنه راځي دا هم به لاندې راځي اوس که فوټر ته راسئ فوټر کې کلیک وکړئ ګوره تاسو لږ وګورئ دلته یو پیر بیا متوجه سئ زه راځم دلته کلیک کوم زه ورته وایم دا فوټر کې زه چې کلیک کوم دغه یودم خیز وایي فوټر کې کلیک وکړم ډایرکټ راکښته کېږي زه ورته لیکم چې رایټ له طرفه ترتیب کوونکی لیکم ترتیب کوونکی وکیل احمد محمدي اوس دا مې ورته ولیکه اوس تاسو وګورئ دا چې کلیک کوم دا هماسې پاتې کېږي نو د سراوند هیډر سراوند فوټر څخه هدف دا ده چې تا ته دغه جمپ ووهي که ونه وهي نو داسې خاص څه هدف نشته یعنی بعضې وخت که تاسو ته پکار شي نو تاسو ترې استفاده کولی شئ نور په انشاءالله دکې څه داسې اپشن نه وي خو زیاتره وخت چې کېږي دا انتخابېږي اوکې کوي بل شیډینګ ده شیډینګ نه هدف دا ده که چېرته غواړئ دا تاسو ټکسټ ته رنګ ورکئ د ټکسټ ته رنګ ورکئ تاسو له دې ځای نه چې کولی شئ ټکسټ ته خپل رنګ ورکولی شئ اوکې کوئ دا ګوره ټکسټ ته رنګ ورکړه کومه چې انتخاب کړي وه نو ده ته هم رنګ ورکړئ که ټولو ته کنټرول ای کوئ راسئ له ده چې نه هم تاسو دا موږ ویلي وو شیډینګ ته راسئ ده چې نه رنګ غواړئ مختلف رنګ هغه جین او ده جینه دواړه سیم دي فرق نه کوي که هغه جین هم رنګ ورکړه که ده جین هم رنګ ورکړه یعنی فرق څه نه کوي دواړه یو شی دي همداسې کلر سټایل غواړئ چې په کوم هغه دي کلر سټایل کې دي وي او کلر دې دلته ورته انتخاب کړه فیصدي او شی ټول هغه درته ښیي او پاراګراف ما ټکسټ و پاراګراف تا خو مې ویلې اوکې کوي ګوره هغه دې کړه سپین رنګ مې واخیسته اوس نو سپین رنګ خو ښکاري نه په سپینه صفحه کې نو تاسو انشاءالله په ده باندې پوهېږئ دا دومره سخته نه ده نو انشاءالله به په نور به په دې هغه کې پیج بارډر کې نور څه داسې اپشنونه نه وي پاتې نو که چېرته دا ویډیو مو خوښه شوي نو زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او که چېرته هم تاسو ته کوم پوښتنه پیدا کړي نو لاندې کومنټ کې خامخا او ضروري سره شریکه کړئ نور مو په الله تعالی سپارم ښه وخت یې چارې